سلامونه ښه راسئ د شیرزاد سټوډیو درنو لیدونکو. نن په کابل غورالي کې خورا په زړه پورې او د لیدلو وړ لوبه ترسره شوله. دغه لوبه 11مه لوبه وه د دغه دویم سیزن د کابل غورالي کې چې د شاهین هنټرز او د سپین غر واریورز لوبډلو ترمنځ ترسره شوله. د شاهین هنټرز لوبډلې د ټاس وګټي او لومړی د بیټینګ فیصله وکړل. 210 ټارګټ یې سپین غر ته ورکړي او سپین غر بیا کله چې سټارټ واخیستی د حسن اساخیل په ښکلي او ریکارډي توپوهنې سره دوی وتوانېدل چې په ډېر اسانه شپاړسم اوور کې دغه ټارګټ بشپړ کړي. حسن اساخیل نن ریکارډونه جوړ کړل. هغه د تیزي 50 ریکارډ جوړ کړي چې په 15 توپونو باندې وتوانېدي چې دغه 50 ترلاسه کړي او د سر په څنګ کې حسن اساخیل نن په 30 توپونو باندې سلیزه بشپړ کړ چې دا د KPL او په مجموع کې موږ ویلی سو چې په نړیواله سطح باندې په 21 توپونو باندې مخکې سلیز جوړه شوې وه. دا د دغسې لیګونو په سطح باندې یو تر ټولو تیزترینه سلیزه بلل کېدلی سي او د دې سره سره حسن وتوانېدی چې نن په لوبه کې 20 شپږیز ترسره کړي چې دا یو بل ریکارډ سو. په مجموع کې حسن اساخیل 155 شاوخوا منډې وکړلې چې دا د لیګ ښکلا دا د نوموړي یو ښه پرفارمنس او دا د لپاره یو ډېر ویاړ کېدلی سي. داسې لوبه یې ترسره کړل چې کله بال د ده بیټ ته راتلی نو هغه به شپږیزه یا څلوریزه کېدله. دغسې بیټینګ د KPL او دغسې بېلابېلو لیګونو ته نوره ښکلا هم ورکوي. نو دا نوي ځوانان دي چې زموږ د کرکټ راتلونکي به ښه تضمینوي. حسن اساخیل نن دومره شپږیزې ووهلې چې واقعا باور هم نه کېدلو. گیم چینجر نن په لوبه کې واقعي شکل باندې حسن اساخیل د لوبې غوره لوبغاړي چک د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی محبوب لوبغاړی د خلکو په زړونو کې ګران لوبغاړی ښاغلی نوروز منګل حسن اساخیل ته ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو چې ډېره ښه لوبه وشوه موږ شاهین هنټر له منځه. نن دې آیا فکر کولو چې ته به نړیوال ریکارډونه جوړ کړې؟ ریکارډونه خو زه نه ځم، زه خپل مایندسیټ سره ځم پوزیټیو ډاټا ګیم کومه چې کوم بال ماته میلاویږي او هغه پوره فینش کړم. نو زه دې پلان سره لاړ شم ریکارډونه خپله ماتېږي. نن ستاسو په وړاندې یو ښه هدف ټاکل شوی او د شاهین هنټرز لوبډله نن په ډېر قوي مورال کې راوتلې وه 210 منډې. تا سره څه فکر کړی و چې نن د شاهین هنټرز په وړاندې څه ډول لوبه ترسره کړې؟ خپله برنامه دې نن څه وه؟ واقعا چې شاهین هنټرز زموږ بل ټیم نه د تېر کال چمپیون شوي دي او کوم ټارګېټ یې موږ ته راکړ. نو ما وجلا چې کله اوپن ته لاړم موږ پلان دا و چې دا ماته سټرایک راکړي او ما شاټ پاور نه لګېږي نو زه رنګوب سره لاړم بیا دې ګیم پرې زیاته راکړي. نن دې داسې ډاټا شاټونه وهل موږ خپل حیران پاتې وو چې څنګه لوبېږې. څه احساس لرې؟ دومره مینوال ستا په تمه دي اوس به په نړۍ کې په سوشل میډیاو کې ستا په کارنامو خلک غږېږي ځکه چې دا هغه څه دي چې د افغانستان د کرکټ لپاره ډېرې لاسته راوړنې دي. د افغانستان د کرکټ د نوم د اوچتوالي لپاره دا کار تاسو وکړو. واقعا چې خپل نوم زه ډېر خوشحاله یم او انشاءالله چې الله دې زور بری هم تاسو درکړي او همداسې نوم وګټئ لکه څنګه چې ستا پلار ګټلی دی او زه پوهېږم چې د هغې په نقش قدم باندې تاسو روان یاستئ. کور مو ودان، سلامت اوسئ.